په دوحه کې د اشغال د خاتمې په تړون کې چې کوم تعهد د افغانستان د اسلامي امارت له لوري د نورو په خلاف د افغانستان د خاورې د نه استعمال په اړه ترسره شوی، موږ په خپل تعهد ولاړ یو. کله به هم چاته اجازه ورنکړو چې افغانستان د نورو په خلاف وکاروي، او نه به چاته اجازه ورکړو چې د افغانانو له مجبوریتونو استفاده وکړي او افغان ځوانان د نورو په خلاف وکاروي. په دې اړه ټول لازم وقایوي تدابیر نیول شوي دي. موږ د هیچا په خلاف د تعدا اراده نه لرو او نه د چا تعدا منو. دلته غواړم یو څه ته اشاره وکړم، او هغه دا چې په سیمه کې له افغانستان څخه د تشویشونو ایجاد لپاره د ځینو مغرضو داخلي او خارجي کړیو له لوري هڅې روانې دي. غواړي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته له افغانستان څخه تشویشونه ایجاد کړي. د کاذبو اطلاعاتو تولید اوس د دې مغرضو کړیو یو کاروبار او تجارت ګرځېدلی دی. غواړي له دې لارې سیاسي او مادي امتیازات او خپل شوم اهداف لاسته راوړي. دا مغرضې کړۍ د کاذبو اطلاعاتو په تولید کې ډیر مهارت لري. موږ د کاذبو اطلاعاتو د تولید دا کړۍ ښې پیژنو. متاسفانه ملګري ملتونه او په خاصه توګه د امنیت شورا د دې کاذبو اطلاعاتو ښکار شوی. نو د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په داسې کاذبو راپورونو باور ونه کړي. زموږ د تفاهم لارې د هر چا پر مخ خلاصې دي. کولی شي د هر ډول تشویش په اړه ځانونه مطمئن کړي.